په یو شنه کلي کې د سحر نور رڼا د امید پیغام راولي. دلته د خلکو زړونه د اوبو په شان پاک دي او ژوند په مینه تېروي. نن هوا څومره پاکه ده، نن به پټي کې ډېر کار کوم او خپل اخیسته رزق به ګټم. سلیمه بچې دا ګرمه چې وسکه، نن ستا د اوبو لګولو لمبر دی په پټو کې. او مورې زه لاړم، بس تاسو دعا کوئ، نن به ټول پټي اوبه کوم زه. الله دې مل شه بچیه، په ځوانۍ کې دې برکت شه، ورځه خپلو پټو له اوبه ورکړه. بیا سلیم خپلو پټو ته لاړ شي او خپل محنت شروع کړي. نن څومره ګرمي ده او سلیم خپلو پټو کې محنت کوي. د سلیم فصل څومره ښکلی دی او زما قسمت کې صرف وچه ځمکه لیکلی شوې. بل طرف ته باباجي راشي د سلیم خواته او سلیم ته ووایي: سلیمه بچیه، زما تا ته خیال دی د سهار راځي په پټو کې محنت کوي او چې څومره ډېر محنت کوي ځمکه به دومره ښایسته فصل درکوي تا ته. مننه باباجي، دا ستاسو د دعاګانو برکت دی، زه به ستاسو نصیحت همیشه یاد ساتم. سلیم خپل فصل ته اوبه لګولي دي، وردم چې دا اوبه ورته بندې کړم چې ټول فصل یې وچ شي او خراب شي. بیا تورخان د سلیم د پټو اوبه بندې کړي. دا خو تورخان کاکا دی او د سلیم د پټو اوبه بندوي. سلیم خو ډېر محنت کړی دی، د هغه فصل به خراب شو. دا اوبه ولې ناڅاپه وچې شوې؟ سیند کې خو اوبه ډېرې وې، زه ورځم چې اوبه وګورم، زما فصل به ټول خراب شي اوس. بیا سلیم هغه ځای ته ورشي کوم ځای کې چې تورخان اوبه بندې کړې وي او واپس یې کوله وکړي. دا سلیم هو ډېر کلک دی، زه سوچ کوم چې په بله طریقه ورته فصل خراب کړم او تاوان ورکړم. خو همدغسې تورخان د سلیم په پټي کې د وښو تخم واچوي او ډېر خوشحاله شي. اوس په د سلیم په پټي کې د غنمو په ځای واښه کېږي، داسې تخم یې ورته په پټي کې واچو. وخت تېرېدو سره همدغسې د سلیم په پټي کې ډېر شي واښه وشي او ټول فصل یې خراب شي. ای خدایه، ما خو غنم کرلی وو، دا واښه د کوم نه رالو؟ خدایه زه ستا نه امید ساتم، ما له همت راکړې. ای زما بچیه مه خفه کېږه، د صبر میوه خوږوي، همت مه بایله، حق به همیش بریالی وي. سلیمه بچیه، دا واښه په خپله نه دې شنه شوي، چا دلته تخم اچولی چې ستا فصل خراب شي. او ماله پکار دی چې سلیم ته ټوله کیسه وکړم، خو زه د تورخان کاکا نه ډېره یریږم. تورخان د سلیم فصل ته نقصان ورکولو دپاره یو بل سوچ وکړي او د اوبو لوی بند ماتوي چې د سلیم ټول فصل په اوبو کې غرق شي. بیا په اسمان کې خطرناکې وریځې او طوفان راشي، باران شروع شي او ډېرې اوبه راشي او د یو سیلاب شکل اختیار کړي. یا الله خیر وکړي، باران او طوفان ډېر تیز دي، زما فصل خراب نه کړي، زه اوس چل کوم چې فصل بچ کړم. بل طرف ته باران او سیلاب سره د تورخان کور سیلاب کې ګیر شي او د مدد دپاره نارې وهي: ای خلکو زما مدد وکړئ، دا سیلاب او باران زما کور او ما وړي، راشئ زما مدد وکړئ. سلیم خپل پټي کې ولاړ وي او د تورخان اوازونه واوري. بس سلیم د تورخان د بچ کولو دپاره منډې کړي چې مدد یې وکړي او بچ یې کړي. تورخانه ورخطا کېږه ما او همت مه بایله، ودرېږه دغلته چې زه دې بچ کړم. سلیم تورخان بچ کولو دپاره رسۍ تورخان طرف ته ور واچوي. سلیم او باباجي تورخان د اوبو نه را بهر کړي او بچ یې کړي. سلیم وروره، زه تا ته ډېر ملامت یم، ما همیش ستا د نقصان دپاره هر قسم کوشش کړی او نن ته زه د ډوبېدو نه بچ کړم. زه ډېر شرمنده یم، ما معاف کړه سلیم وروره.
تورخان وروره ما معاف کړی یې او انسان نه غلطي کیږي او الله دې مونږ ټولو ته د نیکۍ هدایت وکړي. بیا په بل سحر د تورخان ټول فصل د باران په وجه تباه شوي وي او د سلیم فصل بالکل صحیح سلامت وي. تورخان وروره دا غنم ستا دي دا واخله او تر څو چې ستا پټي نه وي اباد شوي زه به تا ته غنم در کوم دا زما فرض دي. باباجي ماته معلومه وه چې د سلیم فصل ته همیش تورخان کاکا نقصان ورکړی خو نن ډېره خوشحاله یم چې د سلیم او تورخان کاکا صلحه وشوه. بیا سلیم او تورخان په شریکه د کور دیوارو نه ټیک کوي او د یو بل مدد کوي. بس کله چې کلیوال سلیم او تورخان په مینه او محبت وویني نو ډېر خوشحالیږي ورته. بیا د یو ونې لاندې باباجي سلیم او تورخان ناست وي او غپ شپ لګوي او خوشحاله ښکاري. ای خدایا ستا ډېر شکر دی چې زما بچی سلیم ډېر ښه اخلاق لري او ډېر اخلاصمند دی. سلیم او تورخان سپوږمۍ ماشومې ته یو ښه پیغام ورکوي او نصیحت ورته کوي. ګوره سپوږمۍ څنګه چې دا بوټي اوبو ته ضرورت لري همدغسې انسان مینې او ورورولۍ ته ضرورت لري. بیا څه وخت بعد د کلي ټول خلک د غنمو لو کوي او ټول په یو اتفاق سره د یو بل مدد کوي او خوشحاله ښکاري. د کلي خلکو سلیم او تورخان په کلي کې یو میله جوړه کړې وي او خپلې خوشحالۍ لمانځي او خوشحاله وي. سلیم او تورخان ډېر خوشحاله ژوند کوي او یو بل سره ورورولي قایمه ساتي. بس ملګرو دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې موږ د خلکو غلطۍ معاف کړو او هغوی سره روغه او ورورولي ساتو، جنګ جګړې او بدنیتۍ نه ځان وساتو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.